السلام علیکم. انسان، سړی، زنانه، مسلمان، دا به د کومې زنانه سره لاس میلاوي؟ آیا بوډۍ زنانه سره لاس میلاولو کې څه ګناه خو نشته؟ ډیر قیمتي بیان دی او ډیر بهترین بیان دی. نو ټولې تر اخره پورې وګورئ. زه هم ګورم چې بوډۍ ښځې سره یا داسې نورو خلکو، ضعیف خلکو سره، زنانو سره لاس میلاول څنګه دي. ډیر قیمتي بیان دی. راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو. او ښه قیمتي فایدهمند سوال دی چې یو زنانه چې هغه عمر یې د شپېتو کالو نه بری د دې سره لاس میلاوهل څنګه دي؟ مصافحه د دې سره لاس میلاول څنګه دي؟ الجواب، په شریعت کې نه دي جایز. په شریعت کې نه دي جایز. دې ته وکوله وکړئ. په شریعت کې نه دي جایز چې یو سړی دی د پردۍ زنانه سره لاس میلاو کي، اگر که هغه ځواني او که بوډۍ. که ځواني که بوډۍ، شپېته نه، الله دې کړي چې 80 کاله عمر، 80 نه 100 کاله عمر، چې یو زنانه محارمو کې نه وي د هغې سره لاس میلاوهل دا ناروا دي، حرام دي. یو سړی به وي چې بوډۍ ده، ته عقل مه استعمالوه، بوډۍ ده او که ځوانه ده. حدیث عام دی د معقل ابن یسار رضی الله عنه، امام طبرانی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. که تاسو کې د یو سړي سر له وسپنه راواچولی شي که نه، وسپنه، نو دا وله ښه ده د دې نه چې دی داسې زنانه سره لاس میلاو کي چې هغه د دپاره نه یې حلاله، نه یې جایز. یعنې د دې نه وله دغه د اوسپنې دا ګزار ښه دی. نو دا حدیث عام دی، من ان یمس امرأه، ښځه او ښځه هغه که عمر ډېر دی او که عمر یې کم دی. حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیعت کو د زنانو سره، نو هغه بیعت یې په مصافحې سره کو، لاس به میلاو. په څه سره به یې کو؟ په خبرو سره، په کلام سره. که هغې کې به زنانه داسې راله چې هغه به بوډۍ وه، د هغې سره هم دغه طریقه کار و، او که هغه به ځوانه وه، که پیغله وه، که هر څوک به وه. او عایشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، والله ما مست يد رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة قط غیر انه بایعهن بالکلام. په الله مې دې قسمي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس د بیعت په وخت کې د زنانه د لاس سره نه یې لګېدلی، او عامو اوقاتو کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس سره د پردۍ زنانه د لاس سره نه یې لګېدلی، او بیعت یې کړی په خبرو سره. حدیث کې راځي، امام ترمذي رحمه الله وایي، امام ترمذي رحمه الله راوړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، انی لا اصافح النساء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ګوره پردو زنانو سره لاس نه میلاوه. نو دا حدیثونه عام دي. دا حدیثونه څه دي؟ عام دي. په دې کې دننه بوډۍ او جنۍ دا ټول پکې دننه داخل دي. او دا د پښتنو یو جهالت دی چې ډېر مولیان هغه پې غلي دي او غلي پې پاتې شوي دي. او ځکه دا فایده ده کې علما په دوه قسمه، دا اهمه فایده ده، علما په دوه قسمه، د عوام علما، د عوام علما یا داسې وایي د عوامو مولیان. دا اولنی قسم علما دي. څنګه دوی ته ویلی کېږي د عوامو علما؟ یعنی دوی د عوامو طبیعت ته ګوري چې هغوی څنګه طبیعت یې د هغې مطابق خبره کوي، او دا زموږ په علاقو کې اکثر دي. دا بدګماني نه، دا حقیقت دی. زموږ په ملکونو کې، علاقو کې اکثر مولیان هغه د عوامو مولیان دي، بلکې د عوام په خپله وایي موي زموږ مولوي صاحب، زموږ مولوي صاحب ته به ووایو، هغه به یې وکړي. دلته د یو کس سره څه د چا مسله وه، نو جرګه کې په هغه ټایم کسان چې ناست وو، زه پکې هم ناست وم، نو ما خبره وکړه، یو ته ما ستا دا خبره ګورې غلطه ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې. هغې دلاسې غوغا جوړه شوه، ډېر شور جوړ شو. نو هغه ته ما دا وویل، ما ګوره چغې به نه وایې او نه به شور کې،
خبره اوره ښه په تمیز سره او ښه غلی کښېنه. مسله دا ده چې ستا دا طریقه او کار او خبره غلطه ده. د قرآن او د حدیث په رڼا کې که اسمان ته خیږي او که ځمکې له راځي، که ملکې که فقیرې، که تورې که سپینې، که پوښتنې او که جولای، که هر څوک یې کار دې غلط دی. غوغا جوړه شو بس سړی پاسې وایي زمونږ مولوي صاحب شتي موږ به هغه ته ووایو، هغه به فیصله وکړي. بس بیا صحیح ده. نو خبر هغه په دې دغه کړې لاړ ووتو زمونږ مولوي صاحب شتي، دغه مولیان دي د عوامو مولیان، زمونږ مولوي صاحب. یعنې موږ به خپل مولوي صاحب ته ووایو، نو کیدی نه شي چې زمونږ مولوي صاحب د زمونږ د طبیعت خلاف فتوا ورکړي، هغه به لازم زمونږ طبیعت ته ګوري. نو اولنی قسم مولیان هغه دي چې هغوی د عوامو مولیان دي او دا ډېر دي زمونږ په ملکونو او علاقو کې. دویم قسم علما دي علما د دین، او دوی دا کوشش کوي چې د دې عوامو اصلاح به په څه باندې کېږي. دوی به نیغې لارې ته په څه طریقه راځي، دوی ته د دوی دا غلطي خو وغواړي چې دا غلطي برابر شي. دې علماو ته ضرورت دی چې هغه د دین علما دي، د عوامو نه، د دین علما. د هغوی ټول یعنې سوچ دې سره وي چې دا عوام، دا مسلمانان، دوی به څنګه د الله سبحانه وتعالی په دې صحیح دین باندې عمل کوي. نو دوی د چا مزاج ته پکې نه ګوري چې مزاج څه دی. اوس زموږ په پښتنو کې دا مسله شتي که نشتي د پردو زنانو سره لاس ملاول ښه ډېر دي. ما خو نه دي اورېدلی چې دغه مولیان دا کیلو کې چې دي او د جوماتونو کې دوی پکې چې عام رد پې کړی. که چېرته یو نیم کړی دی، یو نیم خبره زه نه کوم. هغه زنانه چې ستا ورسره نکاح کېږي محارمو کې نه وي، ته د هغې دپاره محارمو کې نه یې، د داسې زنانه سره لاس ملا وهل ناروا دي، که بوډۍ ده او که مشره ده او که کشره ده، که بوډۍ ده که جنۍ ده که کشره ده او که مشره ده. مثال لکه زموږ پښتنو کې د عامه طریقه ده چې سړی کله خپلوانو کره ورشي نو دا زنانې ښکلی چې کله عمر یې لږ کم وي نو ښکلی یې او لاس ملول خو پرېږده، هغه مزه خو هغې ته که دې ناروا وي خو دې ځان له جاښه وکته، خبره د هغې نه اورېدلې ده، څه ته راغلې ده؟ ښکلولو ته راغلې ده. وایي چې دا خو د ده تره ښځه ده، مشره ښځه ده، بیا دا ټکی راوړي مشره ده او کشره ده. شریعت تا ته څه وایي د هغې لحاظ پکار دی. خبره د دې نه چې مشره ده کشره ده. ګوره یو زنانه چې په دې لار باندې روانې او عمر یې ستا نه لږ زیات وي، بلکل پردی او ته پردی او تا راونیسي ښکلی دی، ته ورته ناروا وایې که نه وایې؟ نو دغه ولې ناروا نه دي؟ دا ناروا دي، هغه ناروا نه دي. ولې؟ یا مثال د رور ښځه چې دا هلک زلمی هلک دی او د رور د مشر رور ښځه هغه به دومره بوډۍ هم نه وي، اگر که د بوډۍ دا خبره کمزوري ده خو هسې ویم چې دا هلک کور ته ورشي هغه یې ښکلی لاس ملول خو پرېږده، دا کوم ځای کې دي؟ بعض دا وایي نو دا خو د بدګمانۍ خبرې دي. نو ولې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته وایي د حدیث کې زه د زنانو سره لاس نه ملاوم، ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدګمانه و؟ والعیاذ بالله. یا به پیغمبر باندې به بدګماني کې؟ بعض وایي د دې عربو چې تو عرب دا خیال کوي د دې پردې ده، وایي چې د دوی زړونه سخا دي. دا اهمه او قیمتي ویډیو او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې کومې زنانه سره لاس ملاول پکار دي. که تاسو غواړئ چې دا شان تاسو ته نور اسلامي ویډیوګانې مخې ته راشي نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د ثواب په نیت مخکې دا ویډیو شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.